بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، واجد علي یم. ملګرو، نن در سره داسې یو نظم شریکوم. یو ګلالي ماشوم ریکارډ کړی دی د محمد نایب ناتخوان په چینل باندې. هغه نظم پروت دی. که څوک پوره ویډیو کتل غواړي، لینک په زه ډسکرپشن کې ورکما. خو ډیر حد نظم ریکارډ کړی دی ماشاءالله. دغه ماشوم هغه انداز، د ماشوم هغه چې کوم هغه خیالات، هغه تاسو واورئ نو خوند به درکړي. ویډیو در سره شریکوم، هغې نه پس بیا څه خبرې کوو. ویډیو وګورئ. سما کور پتا جنت دے، ما د پار پرېختی ژوند لتا نه عبادت دے. ته د ژوند د غر چینی مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې. که ته نه وې زه به نه وما، او کوم نو زه به څه وما. دا په ما چې نن راحت دی، دغه ټول ستا برکت دی. ستا غمونه ماته یاد دي، ستا فکرونه ماته یاد دي. ټوله شپه ماته دعا کړې، ستا نفلونه ماته یاد دي. زه دې ګل کړم ځان دې خاورې، د سپرلي د باوږمۍ مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې. زما کور پتا جنت دے، ما د پار پرېختی. حاجی بالکل کتونکو تاسو دغه ویډیو به کتلی. د دې لږه حصه تاسو ته زه نوره هم پلی کوم. ډېر خوند یې وکړ والله. ماله خو یې خپله ډېر زیات خوند راکړه. تاسو هم ترې خوند واخلئ. آخره کې پې یو څو خبرې کوو. چې به کله شم ناجوړه، ستا ژړا ماته یادېږي. چې مې ووینې تکلیف کې، ستا زړګی څومره دردېږي. هر یو حق دې په ما غر دی، دا به څنګه پوره کېږي. دې دین کړې چې زه یم، چې زه یم موت دې نه یې مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې. مور مورې، د مور احسانونه هیڅ څوک نشي پوره کولی. د مور ډېر لوی احسان دی. د مور پلار قدر عزت پکار دی. او بل آخر کې زه یو پیغام ورکوم، د خپلو ماشومانو ډېر خیال وساتئ. د خپلو ماشومانو د تربیت خیال وساتئ. کوشش کوئ چې مدرسې ته په ټیم ولېږئ، سکول ته ورپسې لاړ شئ، تپوس یې وکړئ چې زما دا بچی راځي سکول ته، دا څه زده کوي که نه هسې ځي راځي. نو مهرباني وکړئ د خپل بچو د مستقبل ډېر خیال وساتئ. خپل بچی ستاسو لاس ته ناست دی، ستاسو بچی ستاسو لاس ته ناست دی. خپل بچی داسې مه پرېږدئ. سکول ته پسې لاړ شئ، مدرسې ته ورپسې لاړ شئ، تعلیم پې وکړئ، علم پې حاصل کړئ. انشاءالله چې د آخرت کامیابي به مې او د دنیا. زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. خوشحاله اوسئ جي.